کونړ کې د لرګیو قاچاقونکي نیول شوي دي. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب کار او تازه معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. په کونړ ولایت کې هغه کسان نیول شوي دي چې غوښتل پاکستان ته د دغه ولایت قیمتي لرګي یعنې چتراش قاچاق کړي. د کونړ والي محمد قاسم خالد وایي د چتراشو قاچاقبرانو پر وړاندې مبارزه جدي ده او په دغه برخه کې هیڅ مراعات نه کوي. نږدې څو ورځو کې د اسلامي امارت ځواکونو له لوري د قاچاقو او د قاچاقبرانو سره د همکارۍ په تور 15 تنه نیول شوي دي. هغه ویلي چې نیول شوي کسان یې خپل زندان ته لیږدولي دي او ټینګار کوي چې قانوني چلند به ورسره وشي. کونړ کې له ډېرې مودې راهیسې پاکستان ته د چتراشو قاچاق روان دی، خو څه موده وړاندې د افغانستان اسلامي امارت پاکستان ته د دغو قیمتي لرګیو پر لیږد او قاچاق بندیز ولګاوه او خبرداری ورکړ چې که چیرته څوک ونیول شي نو جدي قانوني چلند به ورسره وشي. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.